بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د دعاګانو او د اذکارو په اړه د مبارک درسونو په اخرني درس کې مونږ ادعیة الحج والعمره د حج او د عمرې دعاګانې بیانولې. په هغې کې د دوه درې ځایونو باره کې خبره پاتې ده، بیا به د هغې نه بعد انشاءالله شروع کوو دعاګانې د غم، د خفګان او د یرې په وخت کې. اوس مؤلف وایي چې صفا او مروه باندې د ودرېدو په وخت کې دعا. ما تیر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې چې عمره او حج د انسان دې دپاره کوي چې الله ته نږدې شي، نو کوشش به حتی الوسع دا کوي چې ستا دا ټول وخت یا اکثر وخت هلته هغه د الله په بندګۍ کې، په ذکر او اذکار کې او په عباداتو کې تیر شي. نو صفا مروه ته چې کله یو عمره کوونکی یا حج کوونکی روان شي، کله چې دی طواف ختم کو، د هغې نه بعد 2 رکعته د مقام ابراهیم سره هغې نه شاته او که هلته ځای نه وي جومات په هر ځای کې کولی شي چې دا دې وکړو، نو د هغې نه بعد بیا صفا مروه ته به ځي. او دا د هر طواف سره نه وي، یو طواف د عمرې دی، بل طواف د حج دی. نو طواف د عمرې او طواف د حج د هغې سره صفا مروه شتي. عام سړی ځان له طوافونه کوي، په هغې کې صفا مروه ته تګ نه وي. روایت یې راوړی د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما، امام مسلم دا حدیث راوړی، امام ابو داود راوړی. د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره کوي، اوږد حدیث دی بلکې ټول حج را نقل کړی دی، او په دې یو حدیث باندې علماو کتابونه لیکلي دي. وی شرح د حدیث د جابر د رسول صلی الله علیه وسلم د حج په باره کې، یعنې دغه یو حدیث کې جابر رضی الله عنه کوشش کړی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حج طریقه موږ ته رانقل کړي. نو د هغې په دوران کې دا ویلي دي فلما دنا من الصفا، وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم صفا غونډۍ ته نږدې شو، یو صفا دی بل مروه دی، او دا نږدې وخته پورې دا کوله و، هر سړی به ورته ورختو به دغه ځي ته. بیا د سعودي عرب حکومت د هغې نه دی چې دیوال تاو کو د شیشو، نو خلک یې لیدی شي خو اورېدی نه شي، لیدلي به وي. او د هغې وجه هغه د دې ناپوهه خلکو هغه حرکات، خصوصا د عجمو، زه بیا وایم او بیا وایم، او حق ته به حق وایو، غلطي چې په عجمو کې د عربو کې هغه په عربو کې دوی به دغه ځای کې ډډې لګولې. بیا خصوصا زموږ دا چې کوم راشي د پاکستان نه او د انډیا نه او د افغانستان نه او بنګلادیش، دا خلک په دې غرونو ډېر مین دي، دوی په دې قبرونو، په دې خاورو، په دې قصو دا ډېر سخت مین دي. نو دوی به دغه ځای کې ښه باقاعده سر ته تیلۍ اخودې وه، او په دغې کې به پراته وو، هوټل ته هم ضرورت نه و، زمزم بس کوو پرېوځي. نو هغه حکومت مجبوره شو چې د هغې نه یو حاجز، یو دیوال څه شی دې تاو کړي چې دلته اوس بله څه دنده جوړه نه شي. او دې ته وایي د عقیدې خیال ساتل. لکه بعض جاهلان وایي نه نو حکومت اوس دا ځای سله بنده و، هغه ځای سله بنده و. دا حکومت هله بندوي چې کله د یو حکومت سره د مسلمانانو د عقیدې غمي، مسلمانانو د عقیدې غمي. لکه طایف کې یو ونه وه، او دا خلک به ورماتو، او دا پلانۍ ونه ده، او دا علانۍ ونه ده، او دلته دا شوي، او دغه ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم راغلی، او دلته د هغه سینه چې دی هغه سري کړی شوي و. او دا چې حکومت چې خبر شو شیولې پورې هغه ونه ور څه وله اخوا کړو، او دغه ختم کړو، ځکه چې دلته بله میله جوړېده.
او په دې شکر دی الحمدلله چې د حرمین الله داسې خلکو له ورکړي دي چې هغه د عقیدې نه خبر دي. اوس که دا زموږ په ملک کې څومره میلې به وې، ځای په ځای به یو میله وی، یو ټکس به وی، یو چرسي بنګي به ناست وی او درګاه به دربار به د صفا مروه د غونډۍ نه دي، په دې به یو لوی تجارت روان وي، لوی تجارت چې دې ته ورخیږي نو دومره ټکس به ورکوي، چې دې ته ورخیږي پلاني پیر صاحب نه به اجازت لري، دلته به مریدي کوي، دلته به پروت وي، دلته به بنګړي اچوي، دلته به چې دی ټپې وی، دلته به غزلې وی، دلته به ډولونه وی. وایي که نه دا پیري مریدۍ کې وي دا شتي، دا وي د روح غذا ده. نو سبحان الله چې بیا به ګوره د دې حرم و مکي او مدني ګوره څه منظر و. ځکه دا بعض راشي وي کله چې د دوی د راتلو نه مخکې د عثمانیانو باچایي وه، یاره وي هغو سره ظلم شوی دی، هغه یې ختم کړي دي، هغه په هغو پسې خپه هغه خلک دي چې کوم دا مزارات ووالی دي. ځکه چې دلته هر ځای کې مزارات جوړو، او چې کله الله سبحانه وتعالی دا حکومت دوی له ورکو او د دوی مشر نیکله دا قیسې میسې وله ټولې ختمې کړي، هر څه وله صفا کړو. نو ځکه چې کم خلک خفه دي، لکه اوس ګوره که د عقیدې مسله والو د قرآن او د حدیث، د سعودي عرب حکومت یو سړی د قرآن او د حدیث نه یې منع کړی. څوک یې منع کړی؟ هېڅوک یې نه یې منع کړی. خفه څوک شو چې د مزاراتو نه یې بند کړی دی، خفه هغه دی چې د تعویذونو نه یې بند کړی، خفه هغه دی چې د جادو کوډو منترو نه بند شوی دی، خفه هغه دی چې د شرک نه بند شوی دی، هغه سړی خفه دی. بل دلته ولې څوک خفه کېږي؟ نو الحمدلله هغه ځای حکومت بند کړو، که نه دا ځای خلک به ورختو. اوس هم ښکاري یو طرف ته صفا بل طرف ته مروه، او دا داسې واړه غرونه هم نه دي د هغه وخت نه، دا ښه غټ غرونه خو دقه بدعت چې روان وي، څوک ترې کاڼې وړي او څوک یې سټي او څوک به پروت وي، هغې د لاسه وخت تېرېدو سره دا غرونه دا واړه کېږي. نو کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم دې صفا ته نږدې شو، مروه ولې راځي که صفا؟ سوچ پې وکئ، صفا راځي اول، او صفا راځي بیا مروه راځي. د صفا نه به شروع کړي مروه ته به ځي، دا یو چکر شو، بیا د مروه نه صفا ته دا دویم چکر شو. نو دا څوارلس به نه څوارلس چکرې به نه وایي، دا اووه دي. که ډېرو نه دا غلطي شوې د کوتاهي د علم د کمي د لاسه چې هغه هلته لاړ شي څوارلس چکرې وایي، هغه دا مطلب چې صفا نه مروه ته اووه دي، د مروه نه صفا ته بیا اووه دي. نه دا اووه چکرې پوره وار غواړي، تګ را تګ دا دوه چکره حسابېږي. او دلته هم دا مسله یاده کوي، د دې په دوران کې که تلاوت کې هر قسمه دعا غواړي، ذکر کې دقه پکار دي. دا د خبرو اترو د ګپ شپ منځ کې ضروري خبر راله سړی وکړي، نور دا د ګپ شپ ځای نه دی، دا د موبایلو ځای نه دی، دا د ویډیوګانو ځای نه دی. یعنې تعجب به دا وکړي چې کله لکه زه د آخري عمرې له چې تلی وم، زه د صفا مروه کې روان وم، نو دوه کسان زما نه مخکې روان، نو دوی د یو له موبایل ورکړی چې ته د هغه ځای نه زموږ ویډیو کوو، نو هغه په شا روان دی او موبایل ورسره دی، لکه پوره فلم سټارټ دی. دا هغه خلک دي چې الله نه وله حیا نه ورسي. لکه اوس خو موږ دې پورې چغې والې چې یاره یو سړی ځان ته موبایل نیسي، دا څه خبره شو؟ نه نه، باقاعده درېیم کس سره موبایل دی، دوه روان دي، ښه په سټایل کې د دې سره بیا پته نشي څه نظم لګوي یا درز دروز به لګوي یا څه شی به لګوي، او ته به چې بس غټ وزیر اعلی راغلی دلته خلکو کیمرې لګولې. دا عبادت دی؟ دا د الله د رضا دپاره شو. حیا چې کله سړي نه ختمه شي نو هغه بیا ډېر څه کولی شي. دغه ځای کې د سړي سره دا غم وي چې الله به زما د عمره قبوله کړي او که نه، زما دا ګناهونه به رېجېدلي او که نه به داسې نه زه راغلی یم دا دومره محنت مې کړی دی، دا ضایع نه شي. و سړی دغه قصو کې لیکي. نو دا ځای د اذکارو، دعاګانو، د تلاوتونو دی. که چا راته ووایي چې د هر چکر دپاره خاص دعا ده، نو دا بې دلیله خبره. صفا مروه ته چې خیږي د هغې دپاره یو ذکر شتي، خو کله چې به رسول الله وسلم د صفا ته نږدې شو قرأ، نو دا آیت به ووي ان الصفا والمروة من شعائر الله. الله رب العزت وایي، او دا په سوره بقره کې د آیت دی چې
یقینا صفا او مروه د الله د نښو نه دي، یعنې د الله د دین د نښو نه دي. او بیا به دا وایي چې ابدأ بما بدأ الله به، دا سنت طریقه شو. نو سنت طریقه دا شوه چې ته ورځې کوم آیت ووایې؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله. چې چا شوق د عباداتو سره هغه ذکر هم یادولی شي، هغه آیت هم یادولی شي، هر څه کولی شي. لکه څنګه چې د پیسو ګټلو دپاره قسمه قسم طریقې او جبې او کارونه او دا هر څه موږ زده کوو. بیا به دا وایي ابدأ بما بدأ الله به، من شروع کوم یا شروع کوم زه په هغه څه چې الله پې شروع کړی. الله شروع په څه کړی؟ سوچ به کې وکړي. نو شروع په څه کړی؟ په صفا باندې. ان الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ بالصفا، نو شروع د صفا نه وکړه. فرقي عليه حتى رأى البيت، نو هغې ته وروختو بره تر دې چې کور یې ولیدو، خپل کور یې ولیدو، کعبه یې ولیدو. فاستقبل القبله، نو قبلې ته یې مخ کړو. اوس دلته ګوره یوه مسله یاده کړئ، ده سنت طریقه دا ده چې کله زه وایم سنت طریقه ده، معنی که چا نه پاتې شي عمرې نه مکمله کېږي. سنت طریقه دا ده چې ته صفا او مروه ته چې کله راسې، لږ دا کم ځای چې د دې شروع کېږي چې دقه ځای ته مو ور واوړېدې پوره، دا نه چې ته به آخري سر ته خېږي. هغه ځای ته وروختې، قبلې ته به مخ کړې، قبله کعبه ده. رسول صلی الله علیه وسلم به دومره وروختو چې هغه ته به کور ښکاره شو. دا نن سبا ناممکنه ده، نادرن که چېرته وشي جدا خبره. دا نه چې ته دا واورې او چې بس زه خو به لازم اوس بره ځای ته خېږم او بره ځای خو حکومت بند کړی، نو څه به کې؟ نو دا خو زمونږ عمرې ونه شوې، دا خو مونږ ته کور ښکاره نه شو، دا خو مونږ کعبه ونه لیده. او که وروخېږي هم دومره آبادیانې پکې دننه کړي دي، دومره دیوالونه او ستنې دي چې سړي ته کور نه ښکاري. کور د الله یادو. نو سنت طریقه دا ده. او قبلې ته به مخ کړي. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي فوحد الله وکبره، نو د الله توحید به بیان کو، د هغه لویي به بیان کړه. یعنی د الله لویي، الله اکبر، او توحید د الله لا اله الا الله، دا ذکر به وي. ذکر څه دی؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دې مخکې وضاحتونه څو پیرې شوي. لا اله الا الله وحده، نشتی لایق د بندګۍ مگر الله دی. وحده یک یوازې دی. انجز وعده، پوره یې کړه وعده خپله. ونصر عبده، او د خپل بنده مرسته یې وکړه. وهزم الاحزاب وحده، او ټولو ډلو ته یوازې شکست ورکړو. کومه وعده یې پوره کړه؟ فتح مکه، د اسلام غلبه، ټولې موږ ویلی شو. او د کوم بنده سره یې مرسته وکړه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم سره. او ډلې څوک دي؟ ډلې د کافرانو، هغو له شکست ورکړو، یوازې شکست ورکړو. دې کې ګوره دا مسله وهزم الاحزاب وحده، حالانکې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل جهادونه نه دي کړي، نه دي کړی جهاد، که نه کړي دي جهادونه، او ټول عمر د هغه جهاد، او صحابه کرام هم نه دي کړي. بیا مو وایي شکست چا ورکړو؟ الله ورکړو. تاسو خبرې ته سوچ نه کوئ. ټول ما یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جهادونه کړي، بس سوچ کې شو. وایي شکست چا ورکړو؟ بیا موږ سوچ کې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم جهادونه کړي که نه دي؟ صحابه کرامو کړي دي که نه دي؟ شکست چا ورکړی؟ مسلمانانو شکست نه ورکړی؟ مسلمانانو شکست ورکړی که نه دی؟ او یا نه کې جواب. نو دلته وایي شکست الله ورکو. اشاره ده دې ته چې مسلمان د هغه وخته پورې شکست کافر نشي ورکولی چې څو پورې الله مرسته نه کړي. او چې کله هم جواب را کوي ماله که نه، ښه مضبوط جواب را کوي، یا خو مضبوط غلط یا مضبوط صحیح. خو چې زه دویم پیر سوال وکړم او لږ بدلی کړم، بیا زموږ جواب بدلیږي، دا معنی چې دا سړی هسې یو غر بل غر ولي چې کوم طرف صحیح شو، که دا شو که دغه شو.
کوشش دا پکاري هر وخت علمي مجلس کې چې سړی خپل ذهن وچلوي چې څه په ذهن کې یي هغه راوباسي. که غلط وي نو ته داسې نه چې یاره شیخ الباني خطا شو ده ته به اوس وایم چې ته خطا شوې. موږ ټول د دین زده کوونکي یو، که موږ خطا شو خطا یو او که صحیح یو صحیح یو. نو دا بعض په دې سوچ کې یاره که ما ته ووایي چې ستا دا جواب غلط دی نو دا خو به زما بلډ پریشر هم راولېږي او شوګر به مې هم راولېږي، او لکه ته به وایي چې شیخ الباني ته ووایي ته خطا شو کچه کېږم. نو بیا خو موږ ټول بیا خو که دغه اعتبار سره وګورو نو بیا خو ټول کچه به شو، ځکه چې موږ ټول ناست یو دین زده کوو، زنګونان هم مات کړي. زده کوونکي څه معنی ده؟ څه ورته نه زده. ما که ستاسو ته خبره کړې وه پیر، ما د خپل زوی اولنی زوی چې کله عربیانو مدرسه کې داخل کو سکول کې، او استاد یې ما ته ټلیفون وکړ دوه هفتې بعد زه ورغلم وایي ته راشه لازم زه ورغلم دله خو عربي بالکل نه ورځي. نو ما ځکه خو ما راوستی نه ورځي ولکه دله چې ورتلی بیا ما ولې راوستو، خو راوستی مې دی تاسو سره یې زده کړي دلته. نو هغه هم مسکی شو په خندا شو، ویره دا خبره دې صحیح ده. نو ما دلته یې پرېږده ته یې زده کوي چې ته زده کولو ته کېناستې معنی دا چې ته نه پوهېږي. نو بیا په دې کې دا شرم مه کوه چې یاره ما ته به ووایي چې ستا جواب غلط دی. غلط دی شي که خو چې موږ کې یو شوق پیدا شي او جواب به څنګه ورکوې چې موږ ته دې طریقه معلومه شي. ورسېدی بیا ښه ګوره دې کې یو مسله، یو حدیث کې ورسره دا راځي روایت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم به بیا اوږده دعا غوښتله دې ذکر نه بعد. نو مخ به یې کوم طرف ته قبلې ته، تکبیر به وي توحید به وي، دا ذکر دی که دې کې تکبیر هم دی دې کې توحید هم دی، د دې نه مخکې الله اکبر هم ویلی شي. بیا به یې د هغې نه بعد دعا غوښته، دا د رسول صلی وسلم طریقه اوږده دعا به یې غوښته، او دعا کې به یې د لاسونه داسې اوچت کړي لکه څنګه چې سړی عامو دعاګانو کې لاس اوچتوي. ده د دې ذکر نه بعد بیا به یې دعا وغوښته ځان. که څوک دا دعا ووایي ډېره ښه ده، څوک دا ذکر ووایي بالکل د رسول صلی په طریقې عمل وکړو. څوک صرف لاړ صفا ته وروختو بیا مروه ته را روان شو، بیا هلته وختو بیا را روان شو بغیر د ذکر نه عمره صحیح ده، خو دا چې ثواب هغه کم دی او د رسول صلی په طریقه مکمل نه. دومره سړی محنت کې پکار چې خپل عبادت ښه په طریقه وکړي. دلته د بعضو خلکو غلطي دا ده چې دلته هم هغه څه کوي کوم چې د حجر اسود سره کوي. نو ډېر ما لیدلي چې دې ته راوخیږي کله صفا ته یا مروه ته قبلې ته مخکې او لاس داسې اوچت کړي او بسم الله الله اکبر ووایي، او زما داسې ګمان ورته ووایي چې دلته ناستو کې هم ډېرو دا طریقه کړي، عامه دا طریقه چلي هلته وروخیږي. که ده ته طریقه معلومه هم نه دې ګوري د نورو ته یا نور څه کوي، چې نور ورخیږي بسم الله الله اکبر، دی هم ورخیږي بسم الله الله اکبر. نو طریقه دلته دا نه ده، طریقه هغه دا ده. بیا وایي چې د عرفې په ورځ عرفات کې دعا، یعنی نور سازکاري ذکر نه کړو د صفا مروه دپاره، معنی یې بس دقه یو ذکر دی. بارک الله فیک. دا یو ذکر د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. نور دا ځای د دعاګانو د تلاوتونو د اذکارو دی چې کم تلاوت کې کومه دعا غواړي په کومه ژبه کې غواړي که غواړي. دلته هم دا وایو چې اجتماعي دعاګانې دلته هم نشتي. ګورئ چې یو به چغه وایي او نور به ورسره حق شان وایي، دا دلته هم نشته. هر سړی به ځان له انفرادي طور دعاګانې غواړي. بیا وایي د عرفې په ورځ عرفات کې دعا، دا په حج کې د ټولو نه قیمتي ورځ ده، بلکې په دې کال کې دا په ټولو ورځو کې عظیمه ورځ ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الحج عرفه، حج خو عرفات دی. نو حدیث یې راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، امام ترمذي راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، غوره دعا د عرفات د ورځې دعا ده. ولې؟ بارک الله فیک.
د اخري وخت کې الله دنیا اسمان ته راکوزېږي څنګه چې لکه د شان سره کوي. ملائکو په مخ کې الله فخر کوي، تذکره کوي د دې بندگانو، او بیا ملائکو ته وایي تاسو ګواه شئ چې دوی زما نه څه غواړي هغه وله ورکوم. دغه ورځ او ځکه یو روایت کې راځي ابلیس چې په دغه ورځ څومره خفه که نه دومره وی په بله ورځ خفه نه دی. ولې وی په دغه ورځ چې الله څومره بندګان د اور نه ازادوي دومره به یې ټول کال کې او بله ورځ نه ازادوي. نو ځکه ابلیس خفه دی چې دا خو دا خلک د اور نه ازاد شو زه تباه شوی یم. نو په دغه ورځ د دعاګانو ورځ ځکه دلته وایي غوره دعا د عرفات د ورځې دعا ده. خو هغه سړی به دعاګانې وغواړي چې هغه د تصویرانو نه دموي. څه ناشنا فتنه راوتې ده. ګوره د عرفات میدان دی، الله رب العزت د دنیا اسمان ته راکوز شوی دی څنګه چې هغه شان سره ښایي. په آخري وخت کې مسلمانان په جړاګانو دي، په تلاوتونو کې دي، ولاړ دي الله ته زاریانې کوي، عجزي کوي، او دې ونې سره ماله تصویر وباسه، د هغه غر سره وباسه. او بیا زمونږ خلک د عرفات د ورځې سره کار نشتی، هغه غر ته خطه غواړي. ځکه لږ ساعت مخکې ما زمونږ دا خلک په غرونو مین دي. د ده کار اوس د څه سره دی؟ د جبل عرفات سره چې هغې ته د عرفات غر ویلی کېږي، او دې ته جبل رحمت ویل. د رحمت غر د دې د دې نوم څه سند نشتی. ګورئ دې ته صحیح د دې خپل نوم چې دا جبل عرفات دی. عرفات په میدان کې غر. د دې غر څه خاصیت دی؟ خاصیت دا دی چې رسول الله وسلم د دې په خوا کې ولاړو بس، او به یې دا ووایي وی زه دلته ولاړ یم او عرفات ټول د ودرېدو ځای دی. امت ته مسله حل کړه چې داسې ده بیا تاسو راشئ او دې غر پورې نښتي یې. خو بیا هم په دې امت کې ډېرو په خبره ځان نه دی پوه کړی، هغه بیا هم دغه غر پورې نښتي دي. نو دغه غر سره یا دې نه شاته رسول الله وسلم ولاړو، دې غر ته ښته او دا عبادت ګڼل دا ناپوهي ده. او بیا هلته نښتي بره او ډېر پکې زما په مخ کې ما لیدلي راولیدلي خپې وښویږي راولېږي. ځکه چې په لنګ او صادر کې سړی په غره باندې کله ښتی شي چې بیا ګڼې راولېږي خوږ شي. نه غر ته وختو، نه عرفات په ورځ دعا وغوښته، نه تلاوت وکړو، هر څه نه ووتو. پښتانه وایي نه د دین شو او نه د سا دین شو، هر څه نه ووتو. د څه د لاسه؟ د جهالت د لاسه. دا غر یعنې که ته شوق دی لیده غواړې نو لیده په دوه قسمه دي. یا خو ته عبادت ګڼې نو دا بیا ناپوهي ده، دا عبادت نه دی. لکه چې عبادت هر هغه څه ته وایي چې هغه په شریعت کې راغلی چې او دا عبادت دی. که ته وایې چې نه اسې لیده غواړم نو په عامو ورځو کې وګوره. نه دا حاجي صاحب د پاکستان نه راغلی او افغانستان نه راغلی، صحیح ده که چې حج ختم شو بیا دې ورشي، یا د حج د شروع کېدو نه مخکې دې ورشي. نو دا د هلته عرفات په میدان کې دا غلطي د خلکو ما لیدلې ده. او یو وخت کې چې کله ما سبق کوي متوسطه کې او ثانویه کې دې ځای نه دا هلکان به یې لېږل د خدمت دپاره د حکومت لېږي دا هلکان هلته خلکو ته لارې ښیي. نو په هغې کې څو پیرې زه هم تلی یم. نو اکثر دا خلک چې به راتلل لاره به دقه غر تپوس کوو دا غر چېرته دی، دا غر چېرته، دا غر چېرته، دا غر چېرته، او دا غر چېرته. او بیا چې کوم ورک شوي دي هغه نه ما تپوس وي ته ولې ورک شوی څه چلی شوی؟ زه خو دې غر له راغلی اوس واپس ځای راته نه یم. ټوله ورځ په دې غر معلومولو کې، اوس د غر چې معلوم کړو د هغې نه بعد ورک شو، نو اوس واپس راتلو کې نیمه ورځ نوره تېره شوه. عرفات ورځ ټوله لاړه. نقصان دی که ګټه؟ غر خو یې ولیدو، غر یې ولیدو خو دعا تې لاړه، الله ته جړاګانې لاړې، ذکر او اذکار لاړو، تلاوتونه لاړو، څومره لوی تاوان شو. نو دغه ورځ رسول الله وسلم وایي غوره دعا هغه ده چې په دغه ورځ وغوښتی شي. غوره دعا هغه ده. نه دعاګانې په دغه ورځ وغوښته دا یو غټ عبادت. او څه پکې اوښانو پورې نښتي، اوښانو سره هم تصویر وباسي که هلته هغه ګرځي، هغه سندیان دي که بلوچیان دي،
هغوی سره د اوښان لیدلي به وي که نه بلوچیان دي که نه بلوچیان دي او هغه د اوښان راولي وروره بیا خلک به اوښ پورې نښتي نو دا ګوره ډېر د تاوان خبره ده چې دومره اوچت ځي کې سړی اوس ټول غم او دړ او فکر یې هغه دې سره دی چې دی په دې اوښ کېناستی او دې تصویر وویستی په دغه ورځ کوشش دا پکار دی چې سړی ځان په الله باندې وبخي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وویل خیر ما قلت انا والنبیون من قبلي او غوره هغه دعا چې ما ویلي ده او زما نه مخکې پیغمبرانو ویلي ده هغه دا ده یعنی دغه ورځ خو دعا ده او هر قسمه دعا پکې غواړه خو غوره پکې دا ده دا پکې ډېره وایه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا غوره دعا ده چې رسول الله وسلم هم ویلي ده او مخکینو انبیاو هم ویلي ده سوال دا دعا ده که ذکر دی نه نه دعا ده دیگه دعا کم ذکر ده کم ذکر دعا نه نه دیگه دعا کم ذکر څه غواړي د الله نه ما ته ووایه حمد ده ثنا ده د الله دعا کم ذکر ده څنګه لکه دعا خو په یو اصطلاح دې ته ویل کېږي ته د الله نه څه غواړې خو صحیح شو منم دعا ده نو دا خو د الله حمد شو ثنا شو چې الله په هر څه قادر ده تا د الله نه څه وغوښتو نو څه دې ته وغوښتو اجر دې وغوښتو دې کوم ځای کې چې الله مالا اجر راکړي بارک الله فیک ګوره دعا دوه قسمه یو ته ویل کېږي دعا او مسأله د الله نه سوال کوو چې الله دا شی راکړه دا راکړه دا راکړه دا راکړه یو خو هغه دعا ده یو هغه دعا ده چې دا عبادت چې موږ څومره کوو څومره عبادت دا ټوله دعا ده څنګه دعا ده دا عبادت کول دا د الله نه یو څه غوښته دي او هغه ته د الله نه رضا غواړي چې الله راضي شي جنت غواړي